پوښتنه کړې ده چې څوک وایي چې څوک نارینه اولاد نه لري، نو بیا که وایي دا خبره وکوله چې که ماته خدای اولاد راکړي زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پرېږدم نو خدای به نارینه اولاد ورکړي. او دغه رنګه وایي که سورة یوسف نارینه و ښځه دواړه ووایي نو خدای به نارینه اولاد ورکړي. دا وایي دا خو د خدای کارونه دي، نو دا بیا څنګه په دغه سره نارینه اولاد پیدا کېږي. محترمه دا یو ډېر فاسد فکر دی چې د بعضو خلکو سره شته چې وایي دا نو خو د خدای کارونه دي څنګه پیدا کېږي. دا د وهابیانو عقیده ده، دا د پنجپریانو عقیده ده، دا له ځانه څخه لرې کړي. په دنیا کې الله جل جلاله اسباب را استولي، دارالاسباب دعاوې را استولي دي، دواوې را استولي دي، په دې کې څه مشکل نشته. خو هغه رب یې نارینه کوي، ته خو یې نسې نارینه کولی، خو دغه یو ذکر یا اوراد. نو د سورة یوسف متعلق معلومات نشته راته، داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامه پورې سفینة القدریه صفحه 252 او 250 هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامه له فوایدو له ګټو څخه یو دا د من اراد ان تلد امرأته ذکور، څوک اراده لري چې ښځه د ده دې اولاد نارینه راوړي نو فلیضع یده الیمنی، راسته لاس یې د ښځې پر سینه باندې کښېږدي، وهي نائمة ښځه یې بیده یي، نو بیا دې دا لاس تر دغه سینې بیا تر نامه پورې رامسه کړي چې دغه چې حمل په درېیمه میاشت کې یا په اول او په دومه کې نو درې وارې دې دا وایي اللهم ان كنت خلقت خلقا في بطن هذه المرأة، یا رب که ته چیرې په دغه ښځې په نس کې هغه یو مخلوق پیدا کړې نو فکونه ذکرا که چیرې وجود د ده نارینه سي نو زه به د احمد صلی الله علیه وسلم د احمد نوم کښېږدم بحق محمد صلی الله علیه وسلم ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دغه دعا دې پسې وکړي نو وایي خدای به نارینه اولاد ورکړي. دا وایي ډېر مجرب سوی ده او ما هم تجربه کړې ده. نو خلکو ته مې ورښودلي دي بیخي د ډېر وخت خلک دي لوڼې لري اولاد نه لري. دا ټول هغه شیان دي چې الله جل جلاله راستولي دي، دعاوې دي، اذکار دي، نوافل دي. دا صلات حاجت چیش دپاره ده؟ ولې یې کوې؟ نو که خدای کار کوه وبسې که نه به کېږي. صلات حاجت نه بیا د څه دپاره کوې؟ دا د بدو خلکو ارادې او عقیدې اله کوي چې په شیانو کې شک درلوېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.